د براءت اعلان دی د الله او د هغه د پیغمبر لخوا هغو مشرکانو ته چې له هغو سره تاسې تړون کړی. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نو تاسې د ځمکې پر سر 4 میاشتې نور وګرځئ او په دې پوه شئ چې تاسې د الله عاجزونکي نه یاست او دا چې الله د حق د منکرانو رسوا کوونکی دی. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. د الله او د هغه رسول لوري د حج اکبر په ورځ د ټولو خلکو لپاره عمومي اطلاع ده چې الله او هم د هغه پیغمبر له مشرکانو نه بیزار دي. اوس که تاسې توبه وباسئ نو همدا ستاسې لپاره ښه ده او که مخ واړوئ نو ښه وپوهېږئ چې تاسې د الله بېوسي کوونکي نه یاست. او ای پیغمبره منکرانو ته د سخت عذاب زیری واوروه پرته له هغو مشرکانو نه چې له هغو سره تاسې تړونونه کړي دي او هغوی د خپل تړون په سرته رسولو کې له تاسې سره څه نیمګړتیا نه ده کړې او نه یې ستاسې په خلاف د چا ملاتړ کړی دی. نو له داسې خلکو سره تاسې هم د تړون تر مودې پورې وفا وکړئ ځکه چې الله پرهیزګاران خوښوي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. نو کله چې حرام میاشتې تیرې شي نو مشرکان ووژنئ چیرته یې چې ومومئ او هغوی ونیسئ او ایثار کړئ او په هر څارنځي کې د هغوی لپاره کښېنئ. نو که هغوی توبه وباسي او لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو خوشې کړئ الله بخونکی او رحم کوونکی دی. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. او که مشرکانو نه کوم څوک په پناه غوښتلو تا ته راشي تر څو چې د الله کلام واوري نو هغه ته پناه ورکړه تر دې پورې چې د الله کلام واوري بیا هغه د هغه د امن تر ځایه ورسوه. دا د دې لپاره باید وشي چې دوی علم نه لري. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. د دې مشرکانو لپاره د الله او د هغه د پیغمبر په وړاندې کومه وعده څنګه کېدای شي پرته له هغو خلکو څخه چې له هغو سره تاسې د مسجد حرام ترڅنګ وعده کړې وه
نو تر څو پورې چې هغوی له تاسې سره سم وي تاسې هم له هغو سره سم اوسئ ځکه چې الله متقیان خوښوي. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. خو له دوی پرته له نورو مشرکانو سره کوم تړون څنګه کېدای شي چې کله هغوی داسې دي چې که پر تاسې لاس بر شي نو نه به ستاسې په باب د کومې خپل وی لحاظ وکړي نه د کومې معاهدې د مسؤلیت. هغوی تش په خوله ستاسې د خوشحالولو هڅه کوي خو زړه یې نه مني او له هغوی ځینې زیاتره فاسقان دي. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هغوی د الله د آیتونو په بدل کې لږ غوندې قیمت ومان بیا د الله په لار کې خنډ شول ډېر بد کړو چې دوی وکړل. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. د یو مؤمن په باب نه دوی د خپلوۍ لحاظ ساتي او نه د کومې وعدې د مسؤلیت او همدغه دوی تېري کوونکي دي. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. نو که دوی توبه وکړي لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو ستاسې دیني ورونه دي او د پوهېدونکو لپاره موږ خپل حکمتونه تشریح کوو. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. او که دوی له وعدې کولو وروسته بیا خپل قسمونه مات کړي او ستاسې په دین باندې حملې کول شروع کړي نو د کفر له علمبردارانو سره وجنګېږئ ځکه چې د هغوی د وعدو څه اعتبار نشته ښایي چې بیا د تورې په زور هغوی راوګرځي. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ایا تاسې ولې له داسې خلکو سره ونه جنګېږئ چې خپل تړونونه ماتوي او له وطن څخه یې د پیغمبر د ویستلو قصد کړی او همغوی لومړی په تیري لاس پورې کوونکي وو. ایا تاسې له هغو نه ویرېږئ نو الله غوره مستحق دی چې ورڅخه وویرېږئ که تاسې مؤمنان یې. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. له هغو سره وجنګېږئ الله به ستاسې په لاسونو هغوی ته سزا ورکړي او هغوی به ذلیل او خوار کړي او د هغو په مقابل کې به ستاسې مرسته وکړي او د ډېرو مؤمنانو زړونه به یخ کړي او د هغوی د زړونو تاو به ایسته کړي او چاته چې خوښه شي د توبې توفیق به هم ورکړي. الله په هر څه پوهېدونکی د حکمت خاوند دی. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين
تاسې دا ګڼلې ده چې همداسې به پرېښودل شي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې خو الله دا نه ده لیدلی چې له تاسې نه څوک هغه کسان دي چې هغوی د هغه په لاره کې سرښندنه وکړه او له الله او پیغمبر او مؤمنانو څخه پرته یې څوک صمیمي دوست ونه نیو تاسې چې څه کوئ الله ورڅخه خبر دی ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. دا د مشرکانو کار نه دی چې هغوی د الله د مسجدونو مجاوران او خدمتګاران شي په داسې حال کې چې هغوی په خپل ځان باندې په خپله د کفر شاهدي وي د هغوی خو ټول عملونه ضایع شول او په دوزخ کې د هغو د تل لپاره استوګنه ده إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. د الله د مسجدونو ودانونکي یعنی مجاوران او خدمتګاران خو همغه خلک کېدای شي چې الله او د آخرت ورځ ومني او لمونځ قایم کړي زکات ورکړي او له الله نه پرته له بل هیڅ چا څخه ونه ویري له همغوی څخه دا توقع ده چې په سمه لاره باندې ولاړ شي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تاسې حاجیانو ته اوبه ورکول او د مسجد حرام مجاوري کول د هغه چا له کار سره برابر ګڼلی دي چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړ او د خدای په لاره کې جهاد وکړ د الله په وړاندې خو دا دواړه برابر نه دي او الله د ظالمانو قوم ته لارښوونه نه کوي الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. د الله په وړاندې خو د همغو خلکو درجه لوړه ده چې ایمان راوړ او د هغه په لار کې کور کلی پرېښود او په سر او مال یې جهاد وکړ همغوی بریالي دي يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. د هغو رب هغو ته د خپل رحمت او خوښۍ او داسې جنتونه زیری ورکوي چې هلته د هغو لپاره د ابدي ژوندانه وسایل دي په هغو کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي په یقیني توګه له الله سره د خدمتونو د بدلې ورکولو ډیر څه دي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اے مؤمنانو خپل پلرونه او ورونه هم خپل دوستان منیسئ که هغوی په ایمان باندې کفر ته ترجیح ورکړي له تاسې نه چې څوک هغوی په دوستۍ ونیسي همغوی به ظالمان وي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ای پیغمبره ووایه چې که ستاسې پلرونه ستاسې زمن ستاسې ورونه ستاسې میرمنې ستاسې خپلوان ستاسې هغه مالونه چې تاسې ګټلي دي ستاسې هغه تجارت چې د هغه په ورانېدو اندېښمن کیږي او ستاسې د خوښۍ کورونه تاسې ته له الله او د هغه له پیغمبر او د هغه په لار کې له جهاد نه ګران وي نو انتظار وباسئ تر دې پورې چې الله خپله فیصله ستاسې مخې ته راولي او الله فاسقانو ته لارښوونه نه کوي. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله لدین مخکې په ډیرو ځایونو کې ستاسې مرسته کړې ده او اوس د حنین د غزا په ورځ به تاسې د هغه ملاتړ لیدلی وي. په دې ورځ تاسې د خپل شمیر په زیاتوالي غروئ خو هغه ستاسې هیڅ په کار رانغی او ځمکه له خپل پراخوالي سره سره پر تاسې تنګه شوه او تاسې شا واړوله وتښتېدئ. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بیا الله خپل ډاډینه پر خپل پیغمبر او پر مؤمنانو باندې نازل کړ او هغه لښکرې راکوز کړ چې تاسې نه لید او د حق منکرانو ته سزا ورکړه چې همدا د هغو خلکو لپاره بدله ده چې له حقه منکر شي. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. بیا به تاسې دا هم لیدلی وي چې له دا ډول سزا ورکولو نه وروسته چې الله چاته وغواړي د توبې توفیق هم وربخي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. اے مؤمنانو مشرکان ناولی دي نو له سږ کال نه وروسته باید دوی مسجد حرام ته ورنږدې نشي او که تاسې له تنګلاسۍ نه په ویره کې یاست نو لرې نه ده چې که الله وغواړي نو تاسې به په خپل فضل سره شتمن کړي. الله په هر څه پوه د حکمت څښتن دی. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لأهل كتابون ده هو خلقو په خلاف وجنگيږي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه راوړي
او څه چې الله او د هغه پیغمبر حرام کړی دي هغه نه حراموي او حق دین خپل دین نه ګرځوي له هغو سره وجنګيږي تر دې پورې چې په خپل لاس جزیه ورکړي او واړه او خوارش. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. يهوديان وایي چې عزیر د الله زوی دی او عیسایان وایي چې مسیح د الله زوی دی. دا به حقیقت خبرې دي چې هغوی له خپل خلو څخه راپاسي د هغو خلکو سره د سیالۍ لپاره چې له دوی نه مخکې په کفر کې اخته شوي وو. دوی خدای ووهل دوی له کومې خوا غولي. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. دوی خپل عالمان او روحانیون له الله پرته خپل اربابان نیولي او همدغه راز مسیح ابن مریم هم په داسې حال کې چې دوی ته له یو معبود نه پرته د بل هیڅ چا د بندګۍ کولو حکم نه ورکړ شوی. هغه چې له هغه پرته بل هیڅ څوک د عبادت وړ نشته. پاک دی له هغو مشرکانه خبرو څخه چې دوی کوي. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. دا خلق واړي چې د الله رڼا په خپل پوکیو سره مړه کړي خو الله د خپل رڼا له بشپړولو پرته منونکی نه دی. که کافرانو ته دا هر څومره ناکاره بریښي هم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هماغه الله دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لېږلی دی تر څو چې هغه په ټولو دینونو باندې برلاسی کړي. که مشرکانو ته دا څومره ناکاره بریښي هم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اے مؤمنانو د دې اهل کتابو د زیاترو علماو او روحانینو حال دا دی چې هغوی د خلکو مالونه په ناروا لارو خوري او هغوی د الله له لارې څخه منع کوي او هغه کسان چې سره او سپین زر ذخیره کوي او هغه د الله په لاره کې نه لګوي نو هغوی ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. یو ورځ به راشي چې په همدې سرو سپینو زرو به د دوزخ اور ګرم کړی شي او بیا به په همغو سره د دې خلکو ټنډې اړخونه او شاګانې وداغل شي. دا د هغه خزانه چې تاسې د خپلو ځانونو لپاره غونډه کړې وه واخلئ اوس د خپلې زیرمه کړې شتمنۍ خوند وڅکئ. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم
الأيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. حقیقت دا دی چې د میاشتو شمیر له همغه ورځې نه چې الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړې ده د الله په لیکنه کې همغه 12 دي او له هغو نه 4 میاشتې حرامې دي. همدا سم صحیح قانون دی. نو په دې 4 میاشتو کې پر خپل ځان ظلم مکوئ او له مشرکانو سره ټول یو موټر شي وجنګېږي لکه څنګه چې هغوی ټول یو ځای له تاسو سره جنګېږي او وپوهیږي چې الله د متقیانو ملګری دی. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. نس یعنی د حرامو میاشتو وروسته اچول خو په کفر کې یو بل زیات کافرانه حرکت دی چې په هغه سره دا کافران په گمراهۍ کې غورځول کیږي. په یو کال کې یو میاشت حلالوي او په یو بل کال کې هغه حراموي تر څو چې هم د الله د حرام کړی شو میاشتو شمیر پوره کړي او د الله حرام کړی شوی هم حلال کړي. د هغو ناوړه عملونه د هغو لپاره ښایسته کړی شوي دي او الله د حق منکرانو ته لارښوونه نه کوي. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ای مؤمنانو په تاسو څه شوي دي چې کله تاسو ته د الله په لار کې د وتلو لپاره وویل شول نو تاسو په ځمکه درانه کېناستئ؟ آیا تاسو د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند غوره کړی دی؟ که داسې ده نو تاسو ته د معلومه وي چې د دنیوي ژوندانه د ټول وسایل به په آخرت کې ډېر لږ راووځي. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. که تاسو پام نه کیږي نو خدای به تاسو ته درناکه سزا درکړي او تاسو په ځای به کوم بل قوم را پاتوي او تاسو به خدای ته هیڅ زیان و نشي رسولای. هغه په هر څه باندې قدرت لري. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. که تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرسته ونکړه نو هیڅ پروا نشته. الله د هغه مرسته په هغه وخت کې کړې ده چې کله کافرانو هغه ویستلی
چې کله هغه صرف د 2 نفرو دوهم کله چې هغوی دواړه په سمڅه کې وو کله چې هغه خپل ملګري ته وویل چې مخه فکیږه الله له موږ سره دی په هغه وخت کې الله له خپل لوري نه پر هغه باندې د زړه ډاډینه نازله کړه او په داسې لښکرو سره یې د هغه ملاتړ وکړ چې تاسې نه لیدل او د کافرانو وینا یې ټیټه کړه او همغه د الله وینا خو لوړه ده الله زورور او پوه د حکمت خاوند دی انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اوزي کسپک باری کدرانه او د الله په لار کې په خپل مالونو او په خپل سرونو سره جهاد وکړي دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده که تاسو پوهیږئ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لن استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ای پیغمبره که ګټه به کړه والله سره تلای او سفر آسانه وای نو هغوی ارومرو په تا پسې تلو ته چمتو کېدل مګر په هغو باندې خو دا لاره ډیره ستومانوونکې شوه اوس هغوی په خدای باندې قسمونه خوري وایي چې که موږ تلای شوای نو ارومرو به له تا سره تللي وو هغوی په خپله خپل ځانونه په هلاکت کې غورځوي الله ښه پوهیږي چې هغوی دروغجن دي عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ای پیغمبره الله دې تا ته معافي وکړي تا ولې هغوی رخصت کړل تا باید په خپله رخصت نه وای ورکړی تر څو چې تا ته څرګنده شوی وای چې کوم خلک ریښتیني دي او دروغجن دې هم پیژندلي وای لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين کوم کسان چې په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري هغوی خو به هیڅ کله له تا نه دا غوښتنه ونه کړي چې هغوی دې په خپلو مالونو او سرونو سره له جهاد کولو نه معاف کړی شي الله پرهیزګاران ښه پیژني إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون داسې پوښتنې خو یوازې همغه خلک کوي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه لري په زړونو کې شک دی او هغوی په همغه خپل شک کې سرګردانه دي ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين که په رښتیا سره هغوی د وتلو اراده درلودلی نو هغوی به د دې لپاره څه تیاری نیولی وای خو د هغو پاڅون له سره د الله خوښ نه و ځکه خو یې هغوی سست کړل وویل شول چې کینئ له ناستو سره لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين که هغوی له تاسې سره وتلي وای نو په تاسې کې به یې له تخریب نه پرته نور څه نه زیات کړي هغوی به ستاسې په منځ کې د فتنې اچولو لپاره منډې ترړې کړې وای او ستاسې د ډلې حالت دا دی چې تر اوسه پورې پکې ډېر داسې خلک شته چې د هغو خبرې ستاسې د ضرر لپاره اوري
الله دا ظالمان ښه پیژني. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لدينا مخیا هم دوی د فتنې راپورته کولو هلې ځلې کړي دي او ستا د ناکامولو لپاره دوی تدبیرونه سرچپه کړي دي تر دې پورې چې حق راغی او د الله دین ټینګ شو په داسې حال کې چې دوی دا نه خوښاوه. ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ما ته رخصت راکړه او ما په فتنه کې مه اچوه. واوره په فتنه کې خو دوی غورځېدلي دي او دوزخ دا کافران را ایسار کړي. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. که تا ته ښېګڼه رسېږي نو دوی ځورېږي او که په تا باندې څه کړاو راځي نو دوی مخ اړوي خوشحاله ګرځي او وایي چې ښه وشول موږ د مخه خپل کار برابر کړی و. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دوی ته ووایه موږ ته هېڅکله ضرر یا ښېګڼه نه رسېږي مګر هغه چې الله راته لیکلي دي. هماغه الله زموږ مولا دی او مؤمنان باید په همغه باندې توکل وکړي. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. دوی ته ووایه تاسې چې زموږ په باب کوم شي ته سترګې په لاره یاست هغه له دې پرته بل څه دی چې له دوو ښېګڼو یعنې له بریالیتوب او شهادت نه یوه ده او موږ چې ستاسې په باب کوم شي ته سترګې په لاره یو هغه دا دی چې الله په خپله تاسې ته سزا درکوي یا یې زموږ په لاسونو درکوي. ښه نو اوس تاسې هم انتظار وکړئ او موږ هم له تاسې سره منتظر یو. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. دوی ته ووایه که تاسې خپل مالونه په ښه زړه ولګوئ او که په بد زړه په هر حال هغه به قبول نه کړی شي ځکه چې تاسې فاسقان یاست. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. د هغو د ورکړای شوو مالونو د نه قبلېدو دلیل له دې پرته بل څه نه دی چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافران شوي دي. لمانځه ته چې راځي نو زړه نازړه راځي او د خدای په لار کې چې لګښت کوي نو په بد زړه یې کوي. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. د دوی د مالونو او شتمنۍ او د دوی د اولادونو د زیاتوالي په لیدلو مه غولیږه. الله خدا غواړي چې د همدې شیانو په وسیله دوی په دنیوي ژوندانه کې هم په عذاب اخته کړي او چې دوی عمرې هم نو له حق نه د منکرتوب په حالت کې عمرې.
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. هغوی په خدای باندې په قسمونو کولو وایي چې موږ له تاسې څخه یو، په داسې حال کې چې هغوی هیڅکله له تاسې نه دي. په اصل کې خو هغوی داسې خلک دي چې له تاسې نه په ویره کې دي. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. که هغوی کوم د پناه ځای ومومي یا کومه سمڅه یا د ننوتلو ځای، نو به ځغلي او په هغه کې به ځانونه پټ کړي. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ای پیغمبره، له هغو څخه ځینې خلک د صدقو په ویش کې پر تا باندې اعتراضونه کوي. کله دې مال نه هغو ته څه ورکړی شي نو خوشحاله به شي، او که ورنه کړی شي نو په غوسه کېږي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. څه ښه به وو چې الله او پیغمبر چې هر څه هغو ته ورکړي وو په هغه باندې خوشحاله وای او ویلي وای چې الله زموږ لپاره کافي دی. هغه به په خپل فضل سره موږ ته نور ډیر څه راکړي او د هغه پیغمبر به هم پر موږ باندې پیرزوینه وکړي. موږ د الله په لوري سترګې نیولي. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. دا صدقې خو په اصل کې د فقیرانو او مسکینانو لپاره دي، او د هغو خلکو لپاره دي چې د صدقو د چارو مامورین وي، او د هغو لپاره چې د هغو زړونه په لاس راوړل مقصد وي. د غرض د غاړو د آزادولو او د پورولو د مرستې لپاره د خدای په لار کې او په مسافر پالنه کې د استعمالولو لپاره دي. د الله له لوري یوه فریضه ده، او الله په هر څه پوهېدونکی او د حکمت خاوند دی. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. دوی نه ځینې خلک دي چې په خپلو خبرو سره پیغمبر ځوروي او وایي چې دا سړی ټول غوږونه دي، یعنې هره خبره اوري او اعتبار پرې کوي. وایه هغه ستاسې د ښېګڼې لپاره داسې دی، په الله باندې ایمان لري او پر مؤمنانو اعتماد کوي، او له تاسې نه چې څوک د ایمان خاوندان دي د هغو لپاره له سره تر پایه رحمت دی. او کوم کسان چې د الله پیغمبر ځوروي د هغو لپاره دردناکه سزا ده. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. دوی تاسو ته د الله په نامه قسم خوري تر څو چې تاسې راضي کړي. په داسې حال کې چې که دوی مؤمنان وي نو الله او پیغمبر د دې زیات وړ دی چې دوی د هغوی د راضي کولو فکر وکړي. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. آیا دوی ته معلومات نشته چې څوک چې له الله او پیغمبر سره مقابله کوي د هغه لپاره د دوزخ اور دی
چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسېږي دا ډېره لویه رسوایي ده